نن سبا د انسانانو ډیر لوی مشکل دا دی چې د خپلو ځانونو نه بې خبره دي، ځانونه نه پیژني، د هر شي په باره کې تحقیقات کوي او د پیژندلو کوشش یې کوي، خو د ځانونو په باره کې نه تحقیقات کوي او نه د ځان د پیژندلو کوشش کوي. خپل حقیقت یې هېر کړی دی. د دې حقیقت نه غافل دي چې یوه ورځ مړه کیږي او د مرګ نه وروسته خپل خالق ته د حساب او کتاب دپاره ورتلل دي. که چیرته موږ د ژوند په حقیقت پوه شو، باور وکئ چې د دنیا په ځای به خپل اصلي هدف او مقصد آخرت جوړ کو. اوس هم په دنیا کې ډیر انسانان الله تعالی او آخرت مني، داسې نه ده چې ګینې دوی ته منکر دي، مګر متاسفانه چې د دې منلو هیڅ تعلق او ارتباط د دوی د عمل او عملی ژوند سره نشته. حقیقي او عملی ژوند کې هر چا سره دا سوال دی چې هغه په دنیا کې څنګه کامیاب شي. که ناڅاپه اعلان وشي چې ډیره غټه آسماني تیږه د ځمکې خواته را روانه ده، شاید څو هفتې وروسته د ځمکې سره ټکر شي او ځمکه به په مکمله توګه تباه شي، په خلکو به څومره هیبت راشي، څومره به ورخطا شي. لیکن د یوې غټې آسماني تیږې نه ډیر لوی خطر په رښتیا سره را روان دی، خو څوک نشته چې یا د دې خطر احساس وکي، یا پې هیبت راشي او یا ورخطا شي. دا خطر څه دی؟ دا د قیامت خطر دی، د کم خواته چې موږ په منډو منډو ور روان یو. د عقیدې په حساب خلک مني، مګر داسې خلک ډیر کم دي چې غور او فکر وکي. داسې خلک ډیر کم دي چې غور او فکر پې وکي. که په خلاص بازار کې لږ غوندې ودرېږئ او وګورئ چې خلک د څه دپاره منډې را منډې وي، نو درته به معلومه شي چې د انسانانو اصلي هدف او مقصد څه شی دی. تصور وکئ په بازار کې د موټرانو تګ او راتګ د څه دپاره کیږي؟ دکاندارانو دکانونه د څه دپاره خلاص کړي او پکې ناست دي؟ د خلکو د خبرو اترو موضوع څه ده؟ او یو د بل سره د څه دپاره ملاقاتونه کوي؟ د کومو شیانو سره خلک دلچسپي لري؟ د دوی صلاحیتونه او د جب پیسې د څه دپاره مصرفیږي؟ څوک چې خوشحاله دي هغوی په څه خوشحاله دي؟ او څوک چې خفه دي هغوی څه د لاسه ورکړي دي چې دوی یې خفه کړي دي؟ خلک ولې د کورونو نه وځي او ولې کورونو ته بیرته ننوځي؟ که چیرته تاسو د خلکو د مصروفیتونو نه، د هغوی د خبرو نه او د هغوی د مختلفو حرکاتو سکناتو نه د دې سوالونو جوابونه معلوم کئ، نو تاسو ته به معلوم شي چې انسانان څه شی خپله اصلي مسله، هدف او مقصد ګڼي او څه شی حاصلول غواړي. حقیقت دا دی چې دا هر څه ټول چغې وهي
چې انسانان د خپلو خواهشاتو پسې منډې وهي. خواهشات مخکې او دوی ورپسې دي. دوی آخرت نه بلکې دنیا حاصلول غواړي. که دوی خوشحاله دي، دوی صرف د دې دپاره خوشحاله دي چې د دوی دنیاوي ارمانونه او خواهشات پوره کیږي. او که خفه دي او غمجن دي، د دې دپاره غمجن دي چې د دوی دنیاوي خواهشات پوره شوي نه دي او داسې ورته نه ښکاري چې پوره به شي. د نن ورځ ضرورتونه، د نن ورځ آرام او د نن ورځ عزت بس د دې لاسته راوړل د خلکو په نزد کامیابي ده، او د دې د لاسه ورکول او ترېنه محرومېدل د خلکو په نزد ناکامي ده. دا هغه شی دی چې ټول انسانان ورپسې منډې وهي. د هیچ چا سره د راتلونکې ورځ فکر نشته. هر څوک بس د نن پسې لیونی دی. هر څوک چې ګوري بس په امدې خیالونو کې به ډوبي. ښځه وي که نر، امیر وي که غریب، زوړ وي که ځوان، جاهل دی که عالم، ښاري وي که کلیوال، مذهبي دی که غیر مذهبي، ټول د مخې امدې یو طرف ته په منډو دي. د ټولو امدا یو خواهش دی چې دنیا څنګه لاسته راوړل کیږي. د ټولو امدا یو خواهش دی چې دنیا څنګه لاسته راوړل کیږي باید دمه ورته ونه کي او لاسته یې راوړي. امدغه خپل حقیقي او اصلي کار ګڼي او د همدې دپاره خپل بهترین وختونه او صلاحیتونه مصرفوي چې ډیره شي او ډیره شي او ډیره. د امدې لیلا په فکر کې شپه او ورځ مشغول وي. حتی که د ایمان او د وجدان په قرباني کولو باندې هم لاسته راځي، د دې مقصد د لاسته راوړلو دپاره د ایمان او وجدان قربانۍ ته هم تیار دي. صرف د دنیا حاصلول غواړي. مهمه نه ده که په هر قسم وي، مګر دا قسم کامیابي فقط د دنیا کامیابي ده. په آخرت کې هیڅ په کار نه راځي. ښه پوهیږو چې چا د آخرت دپاره څه نه وي کړي، ژوند به هلته څنګه وي. مګر د دې سره سره بیا هم زمونږ په زړونو کې د آخرت ویره نه پیدا کیږي. هر څوک صرف د نن په غم کې دی. د راتلونکي ورځ غم او فکر نشته. که چیرته ناڅاپه اعلان وشي چې په کلي باندې د سیلاب د راتللو خطر دی، سمدستي د اعلان د اورېدلو سره سم به خلک د کلي نه په وتلو شروع وکړي او په لږ وخت کې به کلی په تشو کنډرو بدل شي او خلک به محفوظو ځایونو ته لاړ شي. خو که د کلیوالو نه څوک داسې ونه کي، د کلي نه ونه وځي، خلک وایي دا احمق دی، لیونی دی، ماغزه خراب دی. دا د دنیا د ډیر وړوکي خطر معامله ده، لیکن د دې نه ډیره یقیني او لوی خطر چې د کائناتو خالق د خپلو رسولانو په واسطه اعلان کړی دی چې ای خلکو زما عبادت کوئ، یو د بل حقونه مه خورئ
او زما د رضا او قانون مطابق په دنیا کې ژوند کوئ او که څوک داسې ونه کي داسې سخته سزا به ورکم چې تصور یې هم نشي کولی. دا به یو مستقل عذابي چې همیشه به پکې ترپیږي او هیڅ به ترې نه وځي. دا اعلان هر غوږ اورېدلی او هرې ژبې په یو نه په یو قسم د دې اقرار کړی دی. مګر خلکو ته چې ګوري داسې معلومیږي لکه دا چې هیڅ خبره نه وي. د دنیا د فایدو د لاسته راوړلو دپاره هغه څه کوي چې باید ونشي. د ژوند قافله په هغې لار هغې خواته روانه ده کوم خواته یې چې تلل منې دي. د سیلاب د اعلان په اورېدلو سمدستي خلک د کلي نه وځي او محفوظو ځایونو ته ځي. مګر د کائناتو د مالک د خوا نه چې د کم خطر اعلان شوی دی په دې باندې نه څوک چرت خرابوي او نه تشویش کوي. د دې سبب څه دی؟ د دې سبب دا دی چې د سیلاب د اعلان تعلق او ارتباط د دې دنیا سره دی کوم چې سړی په سترګو ګوري او نتیجه هم دستي احساسوي. مګر د الله تعالی د طرف نه چې د کوم خطر اعلان شوی دی هغه د مرګ نه وروسته راځي. زمونږ او د هغې په منځ کې د مرګ دیوال حایل دی. هغه په دې سترګو نه لیدل کیږي. نه موږ د هغې اور ګورو او نه یې لوګي. مګر الله تعالی موږ ته یوازې همدا دوه سترګې نه دي راکړي چې د تندي لاندې دي او مخامخ شیان ویني. زمونږ سره یوه بله سترګه ده چې د ډېر لرې پورې لیدل کولی شي. پټ حقیقتونه هم ګوري. دا سترګه د عقل سترګه ده. د خلکو د بې یقینۍ سبب دا دی چې دوی خپله درېیمه سترګه نه استعمالوي. هر څه چې مخامخ ګوري فکر کوي چې امدا حقیقت دی. حال دا چې که د غور او فکر څخه کار واخیستل شي نو معلوم بشي چې کم شی چې زمونږ د سترګو مخکې دی د دې څخه زیات یقیني هغه شی دی چې زمونږ د سترګو مخکې نه دی. که سوال وشي چې په کائناتو کې هغه کم حقیقت دی چې هر څوک یې پرته د چون او چرا نه مني، نو د دې سوال به صرف یو جواب وي، یعنی مرګ. مرګ داسې یو حقیقت دی چې هر وړوکی او غټ دا حقیقت تسلیموي. زمونږ نه هر څوک پوهیږي چې مرګ هر وخت او هر عمر کې راتلی شي. مګر کله چې د مرګ خیال راځي نو خلک صرف دومره فکر کوي چې زما د مرګ نه وروسته به زما د بچیانو څه کیږي. د مرګ نه مخکې د خپل ژوند په باره کې ډیر زیات فکر کوي، مګر د مرګ نه وروسته ورسره صرف د بچیو غم وي. د بچیو د آینده د جوړولو دپاره ټول ژوند وقف کوي، لیکن کومه آینده چې په خپله د ده په مخ کې راتلونکې ده د هغې د جوړولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي. لکه د ده د مرګ نه وروسته چې صرف د ده د بچیو وجود باقی پاتې کیږي او په خپله د ده هیڅ کوم وجود نه وي، د کوم دپاره چې د څه تیاری کولو ضرورت وي. دا انداز د فکر وایي چې
هغه ته شاید دا احساس نه وي چې د مرګ نه وروسته هم یو ژوند شته. خو حقیقت دا دی چې اصلي ژوند د مرګ نه وروسته شروع کیږي. که چیرته سړي ته دا یقین وي چې کله په قبر کې ښخ شي، په حقیقت کې هغه یوې بلې دنیا ته داخلیږي، نو هغه به د بچیو په باره کې د فکر وهلو نه مخکې دا فکر کوي چې د مرګ نه وروسته به زما څه انجام وي. حقیقت دا دی چې د موجوده دنیا اکثره انسانان د دې یقین نه خالی دي چې ګینې د مرګ نه وروسته نه ختمیږي، نوی ژوند حاصلوي، یو داسې ژوند چې د موجوده ژوند څخه ډیر حقیقي او زیات مهم دی. د مرګ نه د وروسته ژوند په باره کې شک د 2 سببونو نه پیدا کیږي چې په دې به انشاءالله په بل لیکچر کې په بل تقریر کې خبرې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.